د مالیاتي شخړو د حل پړاوونه. مالیه د یو هیواد مهم اقتصادي اړخ دی. د مالیاتي اصولو سره سم هر هغه مالیه ورکوونکی چې د ټاکل شوي مالیې له پریکړې څخه ناراضه وي نو خپل شکایت ثبت کولی سي. مالیې وزارت د مالیه ورکوونکو د شکایتونو اورېدو ریاست او د مالیاتي شخړو د حل بورډ رامنځته کړی چې د مالیه ورکوونکو شکایتونو ته رسیدنه کوي او دوه پړاوونه لري. لومړی پړاو د مالیه ورکوونکو د شکایتونو اورېدو ریاست. هغه مالیه ورکوونکی چې له ټاکل شوي مالیې څخه ناراضه وي نو کولی سي چې خپل مالیاتي شکایت د شکایتونو اورېدو ریاست له لاندې لارښوونې سره سم وړاندې کړي. یو د بررسۍ له پایلې څخه ناخوښي. دوه تر پریکړې وروسته د 45 ورځو په ترڅ کې د شکایتونو اورېدو ریاست ته خپل شکایت پاڼه وړاندې کول. درې د اعتراض لیک صادرول او د جنجالي مالیې 10 سلنه تحویلول. څلور له دواړو خواو څخه د اسنادو غوښتنه. پنځه د معترض او بررسي کوونکي ترمنځ د ناستو جوړول. شپږ د مالیه ورکوونکو د شکایتونو اورېدو ریاست پایلې اعلانول. اووه قناعت او عدم قناعت. دوهم پړاو د مالیاتي شخړو د حل بورډ. د مالیاتي شخړو د حل بورډ چې د مالیاتي چارو د اصولو سره سم رامنځته شوی چې د قانون، اقتصاد، محاسبې، مالیاتو او خصوصي سکتور په برخو کې تجربه لرونکي او مسلکي غړي لري. هغه مالیه ورکوونکي چې د شکایتونو اورېدو ریاست پر پریکړه قناعت ونه لري نو کولی شي چې د لاندې لارښوونې سره سم د خپلو مالیاتي شخړو د حل په موخه دغه بورډ ته مراجعه وکړي. یو د شکایتونو اورېدو ریاست له پریکړې څخه ناخوښي. دوه د شکایتونو اورېدو ریاست له پریکړې وروسته د 10 ورځو په ترڅ کې د مالیاتي شخړو د حل بورډ ته مراجعه کول. درې که د 9 ورځو په ترڅ کې د شکایتونو اورېدو ریاست پریکړه مترلاسه نه کړه د مالیاتي شخړو د حل بورډ ته خپل غوښتنلیک وړاندې کول. څلور د اسنادو بررسي او د بورډ پریکړه اعلانول. پنځه قناعت او عدم قناعت. کله چې دواړه اړخونه یعنې مالیاتي اداره او مالیه ورکوونکی د مالیاتي شخړو د حل بورډ له پریکړې سره موافق نه وي د پریکړې تر نیټې وروسته د 10 ورځو په ترڅ کې باصلاحیته محکمې ته مراجعه کولی سي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.